थैंक यू ډیره مننه. ها څه فکر کوئ د کلاس فرست پوزیشن هولډر به څوک وي؟ جواب راکوئ. کوشش کې اکټیو اوسئ. اکټیو مړاوي شاګردان ګور د استاد هم نه خوښ. کوشش کې خبرې کوئ. کم سرونه تاسو راځي ټایم خرابوي. خپل ټایم دی زی پیسې دی زی د استاد ټایم زی امید مو خرابېږي نو پلیز وغږیږئ. کلاس فرست پوزیشن به څوک دا هغه تاسو ته اشاره کوي. ولې تاسو نه تاسو ولې نه تاسو هم د دې کلاس ممبر یاستئ. په ژوند کې بل ته اشاره مه کوئ. ایم ځکه چې کلاس ممبر زه چې کوم کلاس کې یم که نه په فخرن وایم کبرن نه چې ما کلاس کې 2000 کسان که نه زه به یم چې زه فسټ یم. ولې زه انسان یم ما هم خواري زحمت ویستی ده. زه د خپل زحمت سیله ټاپ غواړم. ټاپ کمزوري نه غواړم. تاسو هم ټاپ غواړئ. For the first position I would like to invite Mr. Ahmad Ali, son of Madian Khan. Got 100% marks. It is the historic point. So have a big clap for Mr. Ahmad Ali. Congratulations all her. Ustaz ته ودرېږه چې هغه درته اول ورته ښه میډل هم دو دپاره ده. ښه صحیح ده. پلیز میډل واچوئ. یس کنګراچولیشنس هول هارټډلی. خیر ویډیو کې راځي. ویډیو نه به موږ پکچرز جوړو. Congratulations wholeheartedly. Hope to see you successful. Mr. Like a خوشحالی نه دی دا پرې خو ده. Congratulations. Second position should be I think it's also first position. Oh, دې کلاس کې دو فرست پوزیشن هولډر دواړو یو رنګ نمبر اخیستی ده. صحیح ده. نو دو فرست پوزیشن دي. څه فکر کوئ چې دا بل سیکنډ فرست پوزیشن څوک ده؟ یس ایکسلنٹ ویری نایس. ته څه فکر کوئ څوک به وي؟ ایکسلنٹ. او تاسو فکر کوئ؟ ایکسلنٹ. که تاسو را نغلیم که نه تاسو شوئ. ولې تاسو په ځان باور ده او باور ډېر مهم شی ده. اوکې فار د سیکنډ فرست پوزیشن هولډر اف د کلاس I would like to invite a female member. Rana, daughter of Muhammad Nazir, got 100% marks and promoted to level 1 class. Have a big clap for Miss Rana. So second position ده. Yes. ښه څه فکر کوئ سیکنډ به څوک وي؟ تاسو very nice excellent. ها your name ستاسو نوم او ستاسو جواد او ستاسو جواد ته څه فکر کوي ته په کوم پوزیشن کې؟ فرست کې به فیس خو تللی ده. سیکنډ کې به تھرډ کې به فورث کې به سیکنډ کې به نه سیکنډ خو نه یار. Okay, for the second position, I would like to invite Mr. Jawad, son of Imran. Got 99% marks and promoted to level 1 class. Have a big clap. Yes, awal bata suda medal ora choy. Mubarak divi. This one is also for you. Congratulations wholeheartedly. Hope to see you success. خیر د پکچر برستا سنم بهر بیا وباسي دې بیک گراوند لک صحیح نه ده. صحیح ده. راځو په تھرډ پوزیشن ته کتل سرجی اناونس کې ډیره بخې. اوکې سو فار د تھرډ څه فکر کوئ چې تھرډ بچو کی ته ایکسلنٹ. ته څه فکر کوئ؟ ستاسو نوم کامران او ته څوک یې؟ ستاسو نوم څه ده؟ عزیر. او ستاسو نوم کیمرامین صاحب ښه خطا نه او ستاسو نوم oh sorry Sudes Rehan Farhan. Ha bas kas mein ulido. Okay, for the third position I would like to invite Mr. Farhan, son of Said Amin. Got 93% marks and promoted to level 1 class. Okay, the award dasta so congratulations. Aw da gift mo wala da sara da wait da matra ka da unisa. Okay, congratulations wholeheartedly. Yeah, so further results should be an bal third khonashta khayo balam third da zakaj da announcement da para muhim ada. Kha razuba balam third position da Mr. Uzair Khan, son of Hamid Agha, got 92.5% marks and promoted to level 1 class. Have a big clap for Mr. Uzair Khan. Award awal borta medal wachoy. Medal am mashallah professionally. او دا ستاسو ګفت او که ریزلټ هم اخلئ نو ډېره بخئ. صحیح ده که نه؟ کنګراچولیشنس هول هارټډلی. ښه خیر دغه دوه نور هغه به مه کوو چېرته خفه نه شي زړه کې څه ونه ګرځي. صحیح ده. نو فورث هم پوزیشن یې پنځمه پورې پوزیشن یې. صحیح ده. For the fourth, I would like to invite Mr. Kamran, son of Muhammad Nazir, and got 89.5% marks and promoted to level 1 class. Have a big clap. دا کوم کسان چې وروسته راځي دوی ته پکار ده ډېر کلاپینګ وکړئ ځکه دو لږ نمبر یې شاته یې که نه. Yeah, so this one award is for you. Congratulations wholeheartedly. Hope to see you successful. یو دوه خو به ته اناونس کړي. صحیح ده.
So the fifth position holder is Mr. Rehan. Mr. Clap for him. Excellent. کوشش وکړئ چې لاین کش نه کړئ سیده. Yes, sir. This one is for you. داسې مخامخ ودرېږه. Okay, congratulations. Hope to see you successful. Give me your hand. That's it. Congratulations. مبارک دی. ها. So the others is Sudais Khan. The next one, Is Sudais Khan. Mr. Sudas. Congratulations. Excellent. Congratulations all her name. Award Dewala? Yes. This one is for you. Okay, congratulations. Okay. Give the award. Your pass. Congratulations. The last one is Zubair Khan. Okay. Congratulations. Passed. The last one. Jawad Khan Altiyah Medal Award Rajika. Medal Award Rajika. Medal at the pre خساره شي. Yes. تاسو medal دادا؟ Yes. دا تاسو medal شو. سیده کنه. Congratulations. Hope to see you successful. ښه یو منټ بلم ستاسو غواړم او بیا به زه اینډینګ کوم. نو ګوره یو خبر یاد ساتئ پوزیشن کې به نه خفه کېږئ. ټیک ده؟ مسټر سدایس نوم ده؟ ښه کوشش وکړئ چې په دې پوزیشن به نه خفه کېږئ. یاره زه ترډ رالم هله سیکنډ رالم. استاد چا سره دښمني نه لري. ښه چا سره به دښمني نشته که نه؟ تاسو ټول قدردان یاستئ استاد دپاره. استاد د هر یو سټوډنټ سره مینه کوي، سټوډنټ یې خوښي. خو لیکن دا پوزیشن چې دا یو قانون ده، یو پیج ده او ټیلنټډ ټول یاستئ، تکړه ټول یاستئ. اما کلاسز دي، اما روانه ده، اما شاګرده. تیر کلاس کې څومره غلی وي؟ فرست. او دې کلاس کې دې کې فرست وي، سیکنډ و. آیا څه مسله پرې وته؟ هیڅ مشکل پرې نه وته. اوس د دې نه یو کس ښه نمبر یې واخیستی، سټډي ډېره کړې وه، دا موږ سره هغه راغی. د نوم څه ده؟ کامران. څه مسله خو به نه وي؟ خفه یې؟ څنګه څه ټینشني شوې؟ ګوره یو خبره د استاد په حیث نه بلکې د یو ورور په حیث تاسو ته وایم چې استاد چا سره مشکل نه لري. ښه خو بیا هم چې چاته څه مسله اوسېږي تاسو کولی چې استاد سره یې شیر کړئ. دا یو بګینر کلاس ته او استاد پکې ډېر زحمت وباسي تر څو سټوډنټانو ته رزلټ برابر کړي، پارټي وکړه، دا وکړه، هغه وکړه، کرا کرا به مخکې سي. اوس دا کوم کسان چې شاته راغله دوی کمپټیشن وکړي چې یاره روان کلاس کې به زه مخکې ځم، سټډي ډېره وکړه، مخکې لاړ شه. تاسو کویزونه او ستاسو ټسټونه نو د هغه په مقابل تاسو ته ګینې ټول استاد ګوره اداره دا نه غواړي چې دوه فست دي، دوه د سیکنډ یو ترډ دي. استاد بیا هم کوشش وکړه دوی فست راوسته، یو سیکنډ دوی ترډ راوسته. ګینې حافظ والا داسې نه مني. بیا هم استاد ویل چې نه ما ته د حافظ خبرې وکړي خو زه سټوډنټان نشم خفه کولی. کلیر؟ نو چاته مشکل خو نشته؟ خدای تعالی دې وکړي ټول خوشحاله سي اوسېږئ. د پکچر ویستلو دپاره سرجي به شي او تاسو ټول به شئ چې کله پارټي ماټیریل څه ختمه شوه زه به لاندې یم، ما ته وایه پکچرس به یو ګروپ پکچر وباسئ او بس بیا به د پامیر ټایمز پیج باندې او دا چې کوم ده سرجي به ورته چینل نوم هم وښیي نو دا به زما په چینل اول اپلوډ کېږي. صحیح ده؟ د هغه نه پس پیجونو ته به راشي. ډېره زیاته مننه او بیا دې هم ټول ته مبارک اوسېږي او سرجي نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته ټایم راکړه. بنډل اف تھینکس.